زما تړلې لاس او ستا درنې درنې سپېړې، زما تړلې لاس او ستا درنې درنې سپېړې، یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. سلامونه احترامات ملګرو، وقار علي شاه دریاب یم در سره. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما د دغه ریپورټ د کوم عنوان چې و 13 کاله کې د 14 پښتنو فنکارانو قتل، همدغه ریپورټ دوام لري. د هغې چې نن کومه درېیمه فنکاره ده، کومه درېیمه هنرمنده ده، ایمن اوداس، د هغې په اړه به نن ستاسو سره د هغوی په ژوند، د هغوی په شخصیت، د هغوی په کار زیار، د هغوی په سندره باندې به خبره کوو. نو د ایمن اوداس تعلق د ضلع مردان تخبای کلي سره و. دا نه یوازې سندرغاړې بلکې ډېره ښه شاعره هم وه. کوم چې د کال 2007 نه هم یو خطرناک ترین دور و، د جنگ دور و، پښتونخوا کې هر طرف ته حالات خراب و. په دغه خطرناک ترین دور کې هم ایمن اوداس د سور او تال غږ ژوندی ساتلی و. دا هغه وخت و چې ډېر سندرغاړي له فن د دنیا نه ډډیته شوي وو، ولې ځینې د ملک نه بهر تلي وو. ډېر هنرمندان په دغه جنگ کې یا خو تر خپلو کورونو محدود شوي او یا دغه هیواد دغه ملک پرېښی او بهر ملکونو ته تلي وو. ایمن اوداس تعلیم یافته جینۍ وه او په شعر ښه پوهېده. سندرې یې لږې وې خو ډېرې ښې دي. د هغې د سندرو تعداد محدود دی ځکه چې هنري سفر یې ډېر زیات کم و. هنري سفر او دغه په ژوند کې چې ورسره څه سختې او څه کشالې ورته مخې ته راغلې وې، نو دغې د وجې نه د هغې هنري سفر لږ و، خو ډېرې ښې سندرې ویلې دي په لږ وخت کې. د هغې هم دغه سندره زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم مینه، د جانان مینه عجیبه ده بیا به نه کوم مینه. دغه سندرې ایمن اوداس د شهرت لوړو څوکو ته ورسوله. دې سره سره د هغې په نورو مشهورو سندرو کې مړه شوم اشنا خو په ژوندو کې اوسم، جانانه ستا په وسوسو کې اوسم، بې لوزه دروغجنه د لوزونو نه منکره او جانان راویښومه مشهورې سندرې وې، کومې چې نن هم لاجواب سندرې بللی شي. د دې سندرې د غم او درد نه ډکې سندرې وې. د ایمن اوداس چې کومې سندرې وې نو په دې کې به د غم، درد او داسې د افسوس نه ډکې سندرې به وې. همدغه رنګ چې د غم او درد نه دې سندرې ډکې وې، خو ریپورټونه هم دغه وایي چې د ایمن اوداس ذاتي ژوند له ډېرو کشالو او ستونزو سره مخ و. له دغې وجې نه د اثر چې کوم دی د دې په لیک باندې هم شوی او د دې په سندره باندې د دې د ژوند اثر شوی و. خو ولې د ایمن اوداس د هنري ژوند سفر ډېر زیات لڼو. ویل کېږي چې د هغې وروڼو نه غوښتل چې ایمن اوداس ته سندرې ووایي، خو له نوم ګټلو وروستو هغې خپل سندریز سفر ماتول نه غوښتل. هغې دغه سندریز سفر له دوام ورکول غوښتل. دغه سفر یې نه غوښتل چې هیڅ کله مات شي. ایمن اوداس د اپریل میاشت 28 نیټه کال 2009 کې پېښور کې خپل وروڼو وژلي وه او دغه رنګ پښتو موسیقي او د پښتو د موسیقۍ دنیا له یوې بلې ځلانده هنرمندې ده محرومه شوه. دغه د ژوند اخیره ورځ وه. استاد نظرګل چې قریبا 40 کاله د پښتو موسیقۍ تړون وکړو او سلګونه شاګردان لري. د ایمن اوداس په اړه باندې ما د استاد نظرګل سره رابطه کړې وه او د هغه نه مې هم د ایمن اوداس د ژوند او د هغې د کار زیار په اړه باندې پوښتلي وو. نو استاد نظرګل سره چې کله ما خبرې کولې نو هغه څه دا ډول را سره خپل احساسات شریک کړل. ایمن اوداس هم د نظرګل استاد شاګرده و او د هغې په کامیابۍ کې د استاد مهنت پوره شامل و. استاد نظرګل خپلو خبرو کې وویل چې د ایمن اوداس غږ له نورو ښځینه سندرغاړو نه جدا و. دا هغه دعوه کوي استاد نظرګل چې د نورو ښځینه سندرغاړو نه د ایمن اوداس غږ بیخي جلا و. د دې په اواز کې بیس و، دروند اواز و، کوم چې د غزل دپاره جوړ و.
استاد وایي چې ایمن اوداس په سور پوهه جنۍ وه، په سور باندې بیخي پوهه او یو تکړه هنرمنده وه او په اواز کې د فریده خانم او اقبال بانو په شان درد و. دا خبره استاد نظرګل د دې خبرې دعوه کوي چې د خدای بخلي ایمن اوداس په غږ کې د فریده خانم او اقبال بانو په شان درد و. دا یاد وساتئ. نظرګل استاد د ایمن اوداس مرګ د پښتو ادب او پښتو موسیقۍ لپاره لوی زیان بولي. نو ملګرو دغه د ایمن اوداس په اړه چې کم خبرې وي، کم د استاد نظرګل خبرې وي او کم چې زما څېړنه وه هغه مې ستاسو سره شریکه کړه. انشاءالله په بل ریپورټ کې به ستاسو سره، په بله ویډیو کې به ستاسو سره د یوې بلې هنرمندې په اړه باندې خپل احساسات او خپل دغه کار شریکوم. تر هغه د مې اجازت راکړئ. د الله په امان.